دا ورو سوال کړی دی چې منګه په داسې ملک کې اوسېږو چې هلته د غوا حلالول یا د یو څاروي حلالول د قربانۍ دپاره دا منع دي، نو موږ به څه کوو؟ راته ښکاري چې دا ورور کوم ملک ته اشاره کوي؟ انډیا ته. دغه د غوا بچي دي ټول. د ویډیوګانې بعد چلیږي، د مسلمانانې رانیولي چې ټوکړي ټوکړي کړي، هېڅ خبره نه. خو که غوا له دې لاس وړلو، دا دې ځان له جاخه وکته، اوس دې نه پرېږدي. هلکه ولې؟ وایي دا زمونږ مور ده، د دې غوا دا میچا زیدو اسکي او دا ګن بلا یې خوري. الله دې داسې حالاتو نه موږ ساتي او الحمدلله الله دې ساتلي او شکر وباسي چې الله ته ورسره پاکه عقیده درکړې. خو په دې ملک کې به کوو څه؟ بل ملک ته به پیسې لیږي او هلته دې خپله قرباني وکړي. یو سړی په انډیا کې دی یا بل ملک کې دی، هر ملک چې دی هلته پابندي لګېدلې ده چې ته دلته څاروی نشي حلالولی. دی دې خپلې پیسې بل یو مسلمان له ورکړي، هغه ته دې ولیږي چې ته په خپل ملک کې زما د طرف نه هم قرباني وکړه. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې په داسې څاروي باندې قرباني کولو څه حکم دی چې هغه نه نر دی او نه ماده ده؟ په دې قرباني باندې په دې څاروي باندې قرباني کیږي او که نه؟ الجواب، په دې څه مانع خو شریعت نه دی ښوولی، څه دلیل خو په دې نشته چې شریعت منع کړي او نه دا عیب ښوولی. رسول صلی عیبونه خو واضح بیان کړي، خو دا عیب په یو ځای کې هم نه دی بیان کړی. نو غوښې ته به ګورې او د هوښیارو نه چې کوم په دې کې پوهه وي د هغو نه به تپوس وکړي چې دې څاروي غوښه څنګه وي. نه که غوښه کې نقصان نه وي نو بیا په دې باندې قرباني کول څه دي؟ هغه جایز دي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې آیا د څاروي د قربانۍ د څاروي دپاره څه خاص عمر شتي او که نه؟ الجواب، واضحه مسله ده، خو زه درته مختصر بیانوم. حدیث کې دا راځي، امام مسلم رحمه الله دا حدیث راوړی دی جابر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم لا تذبحوا الا مسنه، مسنه به حلالوئ. او که دا درته میلاو نه شو او ګرانه وه نو په ګډانو کې هغه ګډ حلالولی شي چې عمر یې 6 میاشتې. اوس یې تفصیل کوو. مسنه دا هغه څاروي ته وایي چې د پیو غاښونه یې ولیدلي او 2 نور راختلي. نو دا ثاني دپاره علما عمر ښیي. بیزا څومره عمر به وي؟ کال. غوا غلی 2 کاله، میخ هم داسې ده. اوښ 15 کاله. د اجازت صرف په یو څاروي کې د ما ذکر کوم ګډ، کله نور ته میلاو نشي او ګډ ته میلاویږي 6 میاشتو دی، د 6 کاله پورې، نو دا څه دی؟ دا جایز دی. خو دا استثنا صرف په ګډ کې ده بس. بیزه کې هغې په نسل کې دا نشته. لازم به دې کې ګورې عمر ته او څه ته؟ غاښونو ته. غاښونه چې ولیدلي د پیو او نور راختلي 2، نو بس د باندې قرباني کیږي. والله اعلم. خو که یو کس دا ووایي چې ما غوا ولیده او 2 کلنه نه ده، 2 کلنه نه ده، خو باډي دومره غټه ده چې د 2 کلنه نه زیاته غټه ده. څه خیال؟ مسله د باډۍ نه، مسله څه ده؟ مسله د عمر ده، د غاښونو ده. نه ګوري چې عمر یې چې دی کم دی، غاښونه یې د پیو نه دي ولیدلي او یا د 2 کالو نه کته ده غوا او د ناسم له یره غوښه یې ډېره ده، نه ده روا ده. نو دا عمر دی چې کوم شریعت ښوولی دی. والله اعلم. ښه، دا یو ورور سوال کړی دی چې د قربانۍ دپاره قرض پیسې د چا نه اخیسته د صحیح طریقه ده او که نه؟ الجواب، قرباني په منځ د حکم د علماو منځ کې اختلاف دی چې دا واجب ده او که دا سنت مؤکده ده. که واجب کې او که سنت مؤکده کې، خو په هر حال کې
شریعت دا نه وي چې دې دپاره قرض کا. ځکه کوم علما چې ورته واجب وي نو هغه په هغه حال کې ورته واجب وي چې ستا په طاقت رسي. کوم چې ورته سنت وي نو هغه ته په هغه وخت کې سنت وي چې ستا طاقت رسي. دا ته نه وي چې قرض ولره واخله. خو په یو حال کې دې دپاره قرض راغسته بعض علماو ته مستحب وي. هغه چې یو سړی دی هغه ته پته ده چې زه پیسې ورکوم. لکه یو سړی دی په تنخوا باندې کار کوي او تنخوا ته اته ورځې پاتې دي او اختر راغی، د دې یو کس نه قرض راواغستې چې بیا به یې درکمه، نو دا صحیح ده که نه صحیح؟ صحیح دی. خو یو سړی دی غریب سړی دی په ځان طاقت نه ویني د قرضو د ډکولو د قرضو د واپس کولو او دې قرضې رالي، دا دې غلط کار کوي. والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې ما څاروی اغستی و د قربانۍ دپاره د اختر نه یو څو ورځې مخکې، او کله چې مې حلاله نو د هغې نه یو دوه درې ګنټې مخکې په پوړو باندې مې راکوزه راولید، نو دا یو وخت په ماته شو. دغه قرباني به زما شوي او که نه به یې شوي؟ الجواب، قرباني دپاره چې د څاروی واغستو دا دې وقف کو د چا دپاره؟ الله دپاره. اوس دې کې نقصان په دوه قسمه دی. که دې ته نقصان ورسېدو ستا د کوتاهۍ د لاسه نو بیا ته ذموارې، بیا ته صحیح ذموارې. او که ستا د کوتاهۍ د لاسه نه رسېدلی نو بیا به قرباني کېږي. لکه دا رور چې وایي چې ما د قرباني دپاره څاروی به و په پوړو مې راکوزه و، کوتاهي نه ده کړې خو خپه څه شوه ماته شوه، نو په دې څاروي باندې قرباني کېږي. والله اعلم. دا یو ورور وایي چې زما اراده ده دې کال له د قربانۍ د خپل طرف نه او د بچو طرف نه، نو آیا د دې دپاره څه خاص مواصفات شتي په شریعت کې که نه په هر څاروي باندې؟ یو څو شرطونه یاد ساتئ چې دا شرطونه په دې څاروي کې نو دا قرباني څه ده؟ قبوله ده د الله په نیز. اولنی شرط چې دا به په بهیمة الانعام کې، او الله په قرآن کې دا خبره کړې ولکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله على ما رزقهم من بهیمة الانعام. او بهیمة الانعام دا څه دي؟ غوا، نر او ماده، اوښ، ګډ، بیزا. دا څو جوړې شو؟ ټولې څلور شو، اته چې نر او ماده کې. او میخه على القول الراجح د غوا په قسمونو کې یو قسم شو. خو چې سړی په چرګ باندې قرباني کوي کی نه کی، خو یو سړی په بل یو دې څاروي باندې کوي چې هغه حلال دی، هر قسم څاروي، نو په هغه باندې قرباني نه کېږي چې دا بهیمة الانعام. بهیمة الانعام کې صرف دا راځي دنه. دا اولنی شرط شو. دویم شرط دا دی چې دا به خپل عمر ته رسېدلی، کوم عمر چې شریعت ښوولی دی، هغه لږ ساعت مخکې ما ووایي. درېیمه شرط دا دی چې دې کې به هغه عیبونه نه وي کوم چې شریعت بیان کړي دي. اولنی عیب ګوره، دا عیبونو په دې مسله کې زموږ وروڼه ډېر خطا کېږي. زه درته لنډه مسله نن ښیم او انشاءالله ما ته به دعا کوئ. څلور عیبونه دي یادې ساتئ. اولنی چې په سترګه کې ښکاره عیب وي، په سترګه کې ښکاره عیب، د ښکاره ټکی اوسره راغلی. ولې؟ اوس یو سړی دی څاروی واغستو او په سترګه کې عیب ده خو پټ ته ښکاري نه، نو دا قرباني د ده څه ده؟ صحیح ده. دویم ښکاره بیماری، ښکاره مرض دی، چې یو مرض دننه دی پته یې نه لګي، دا قرباني صحیح ده. دریم ښکاره ګوډوالی، ښکاره ګوډوالی. څلورم داسې کمزورتیا چې دا هډوکو هغه مغز هم ختم شوي، نو دومره کمزوری څاروی د الله دپاره څاروی دی، بیا خو صحیح څاروی اخلي. ښه دا دي، دا څلور دي چې دا پکې قرباني نه کېږي. ښه که د دې څلورو نه زیات وي نو هغه من باب اوله نه کېږي. مثال داسې یو څاروی دی خپې نشتي،
کیږي ولې نه کیږي ها دا رسول سم نه ذکر کړی چې خپې نه ها د ګډوالي نه غټ ته کنه د نقصان خاص ساروي دی یو سترګې بالکل نشتی یو سترګې بالکل نشتی قرباني به کی نه کی لکه چې رسول خو عیب بګی نه او دا خو ښکار عیب خا یو ساروي دی بیماری خوازیه ده دغه ساروي د ګرځېدو نه پروت دی ولی غار قسم بیماری ده په د باندې قرباني نکی اوس راځو مسلې د خکرله او لکی او شي وک خکر لکی او وک غوره ده چې غوره مې وي مطلب دی که څوک ونه کړي نو قرباني صحیح ده غوره ده چې داسې څاروي باندې قرباني وکړي چې ښکرې برابرې او لکۍ یې برابرې او غوږې نه یې پرې شوی یا نه یې سوری شوی دا غوره ده او چې دا عیب پکې وي نو قرباني دې وشوه خو غوره طریقه دې پرېښوده دغه څلور عیبونه سره ګوره بالکل نه کېږي کوم چې ما په اوله کې ذکر کړو دا عیبونه چې کم دي د دې سره دومره شو چې تا غوره عمل پرېښو حدیث کې یو سوال زړه کې راځي د اسټرالیا ګډن تاسو دي اسټرالیا ګډن بالکل لکۍ نه بالکل لکۍ نه او د سره بس کې دغه بالکل لکۍ نشتی نو جواب در اگر که بعض علما وایي چې دې کارو کې دې سارو ګورو چې لکۍ خو صحیح بدای چې د الله دې سي پیدا کړی دی او هغه شروط پکې برابر دي نو بده باندې قرباني کی کنه کی پکې نو دا باقی چې مکه خبرې ذکر کړل کې د خکر ده د لکۍ ده د غوږ ده په دې کې به احتیاط کې او دا ولني سلور عیبونه چې کم دي چې دا پکې به قرباني نه کیږي د سویم شرط شو دریم سلورم شرط دا دی چې د ساروی به د هغه چا په طاقت کې او دغه په ملکیت کې وي څوک چې د قرباني کوي سره دې ته ضرورت ته مرده واضح نه واضح نه وسته د گاونډي ساروی دی پټ کړي ها تړلې ګورو ته خان دې چې دې کله به قرباني کوو په دې قرباني کې نه کی ابولز می ویډیو کته دی ماشوم چې ته ظالمانو ساروی ته غسه د قرباني او نوټونه ول جالی ور کړی او غجاړي د زما د یو کال ساتلې ساروی او پیسې ټول لړو تباشو مسوج کوم هغه خلک مو خوشاله چې قرباني لم سره وستو ساروی مراوستو دې کال له ډیر مزه کې قرباني نو دې پنځم شرط شو سلورم پنځم شرط دا شو چې دې کې به اخلاصي د چا لپاره به الله لپاره تصویرام بولنو باسي ګره یا دې د کور مخې ته ودرولي او ګنګړي منګړي دې ته چولي او ګلونه دې ته چولي او غوجله کې زیشتي کور کې زیشتي نو څه ضرورت دی بلاره کې ودرولې لاره کې ودرولې ټپې را ټپې وخت په وخت دا بس ګرانه وغوزه الله لپاره واسطه ته چې الله لپاره غسته ته بار د تذکرم نه کول ولاړ دې خپل ځکه به جو راغله ولا کړه به غریبانو له ور کړه نو دا به یو شرط اخرنی شرط پکې دی چې دا په هغه وخت کې له لولکی کوم وخت شریعت یا خو دې او هغه د اختر د منځنه بعد دغه وخت شروع شو او د کوم وخت پورې د سلورمه ورځې نور ډوبېدو پورې والله اعلم دا ورو سوال کړی دی ډېر خپل سوال کړی چې سړی موز نه کوي نو قرباني کیږي او کنه الجواب چې کله یو سړی موز نه کوي او تا ولید وی چې اراده مې د قرباني نو نصیحت وته وکړه سه د منځه او دی باندې پوهه چې ستا قرباني نه کیږي موز نه کنه یو عمل دیم نه قبلېږي بلکې دایت ساتي یو سړی دی ته پیژنې موز نه کوي بالکل او قرباني وکړه او ساروی په خپل حلال کو نو د ذبیحه به نه خوري ځکه چې د اسلام نه وته نو د ذبیحه سره حرام ده
ها دا جدا مسله ده که قرباني د کړي او د بل چا په لاس ذبح کړي نو به څه ده به جایز ده ځکه ذبح شي د بل چا په لاس خو کو دې په خپل ذبح کې بیا نه دروا دلیل به دې باندې چې د منځ دې غټ مقام دی په اسلام کې دا باز قربانو ته خوشحالي او روجو ته خوشحالي ما خام باندې او پوسط مخکې را پاسې سترګلي پر سیدري او کې بني دسترخوان ته لاسونه وچو کې دعاګانې الله دې قبول کړي دې کله روجي سختي وګدي وي او به چې کله اختر اعلان وشي د دوی غو مبارکه په خیر روجي تراویح زکاتونه وشتاړ بش د دې ټول مبارکه اډوانس کې چې دا قبول شي عبادتونه دي نه او قبول اوسې د کولو نه پاتې د سنه پاتې کولو نه هغه مونږ وکړو د منځه اهتمام کوي والله اعلم دا ورته پوس کړی دی چې د قرباني د ساروي به پسوي سو کی تقسیمه الجواب مشهور ده او معروفه چې اکثر علما وی چې دا پسوي سو د تقسیمه دریو تا دا مستحب طریقه دا واجب نه مستحب دي الله بقران کې فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فيوزك الله فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ويخري بخبلا غریب له ورکی چې سوال کوي یا غریب چې سوال نه کوي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه حديث تبصري بخاري كده رسول الله كلوا وأطعموا وادخروا خري نور له ورکی او ځان له يخودم شي دي کی اجازت ملو شو ټول نو صحیح طریقه ده چې د دین سره غریبانو لور کی چې ځان لور سب تحفه کی ورکی خدا واجب نه چې بدی سي کې کته ته معمولی سره واغسته او غریبانو لور کړه او باقی ټول ته وړه جایز دي کې نه جایز جایز دي شریعت دا حد نه دی خو چې دا لازم درې سي کې الته د خلک اهتمام کوي یعنی بالکل برابر درې یو ځکې دي چې څه کمې زیاته به ګرانه شینه د ضرورت نشته خو به دغه چې غریبي سبب کې وباس چې څومره وباس ملګرو له بکې ورکه هدیه خپلوان له ورکه خپل تی مخره اگر کده بعض علماء فقهاو دا رايوم د چې کټول دی وخري نو به کې سحر جنشتي خو بیا موږ چې غوړه ده چې الله طرف نو امر ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي نو غوړه ده چې د غریبانو هغه یې سبب کې ورکړي شي دی بعضو يهودي تلاجیک او د ککړی سما یو شپږو مېشتې بعد تیمې شي یو ټنګروي وی د قرباني د وخت برکتی وخی وي د دې خون نه خرابي او دا خمزدار چا ویلي چې خون نه خرابي خود سره دغه پرته به دغه ته خوشاله وي د قرباني د وخت ځان له خوني وي او جمع کوي نو مرګرو له ورکا غریبانو له ورکا زالتي مخره ټول اجازه والله اعلم خدای رسول کړي دي چې قصابيله د ساروي سرمن مونږ ورکول شو کنه الجواب قصابيله سرمن ورکول یا غوخه ورکول د بدو قسمه یو په دینیت ورکول چې دا غ پیسې لالولو نو بیا نه دي چایس امام بخاری امام مسلم د روایت راوړې د علي رضی الله عنه غوسوي وی امرني النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله ته امر کړو چې زما د ساروي تعالی کې د قرباني ده او دایمه ته وی چې د دې غوخه د دې سرمن د ټول به صدقه کې او دایمه ته ویلو چې قصابیلته سور نکی خدای وی خپل به دوی چې نحنو نعطيه من عندنا موږ خپل طرف نه ورکو نو دا دویم قسم شو خپل طرف څنګه لکه یو کسره غ ساروي حلال کو ستاره پیسو اتفاق سره جدا دي خو چې کله تو ته د دمو ضرور د سرمن زموږ طرف نه والا هدیه شو دا جایز دي کې نه دا جایز دي خو که سرمن ته دي سی ورکه چې الته پیسې بیا دغه کې چې پیسې دې بچ کړي نو دا بیا نکیږي والله اعلم
د ورو سوال کړی دی چې یو ساروی دی پای کې 2 کسان شریک کېدي چې 15 پکې شریک شو نو دا صحیح دی او کنه ګوره شریعت زیات نه زیات حد یې ښودی دی هغه څو کسان دي 2 کم سے کم د یو نه د 2 په منځ کې دا چې ته څومره کوې کوه 2 کسان شریک شو میخه یې راوسته په شریکه نیمه زما نیمه ستا صحیح دی که نه صحیح صحیح دی 15 کسان شریک شو 3 شریک شو جایز دی اباز یو په دې دلیل وخا دلیل عقل ستا عقل ته په دې دلیل غواړي دلیل خو دغه شو کنه چې رسول الله څو کسان شریک کېدی شي و په دې دلیل کې دنه دا خبره پرته ده چې د 2 پورې که څومره عدد هغه جایز دی خو د 2 نه زیات نه والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې منګه شریک شو په قربانۍ کې 2 کسان په دې 2 کې دا یو اراده د قربانۍ نه لري خو کور له غوښه وړي نو دا صحیح دی او که نه الجواب دا بالکل صحیح دی بالکل یو کس ته مثال کې غوی راوسته په هغې کې 2 کسان شریک شو 2 دا وایي چې موږ قرباني نه کوو خو کور له غوښه وړو یا داسې 15 کسان دي په دې 15 کې یو وایي زه 3 حصې علمه یو به زما د قربانۍ شي او دا 2 ځان له اسې علم کور ته وړم نو دا جایز دي څه دي جایز دي والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی چې یو حیوان یو څاروی چې خسی نو په ده باندې قرباني کېږي او که نه الجواب رسول صلی چې به کوم څاروي باندې قرباني کړې وه په یو روایت کې سړی چې 2 ګډانو باندې کړې وه او 12 خسیانو بلکې دا خبره یې ساتئ چې د خسي څاروي غوښه سې اخوږئ د خسي څاروي غوښه اخوږئ نو جایز دی بالکل چې څاروی خسي او ته به قرباني وکړي والله اعلم دا یو سوال کړی دی چې کوم رنګ غوره دی د څاروي بس سوالونه داسې چې هسې جواب یو سړی ورکوي شي خو بیا هم زمونږ کار دی د الله په توفیق سره د هغې جواب ورکول غوره رنګ هغه دا دی رسول صلی چې به کوم څاروي باندې قرباني کړی نو روایت کې راځي چې د هغې رنګ سپین او تور سپین او تور او سپین پکې ډېرو په نسبت د تور سپین سو ډېرو دا غوره رنګ دی ښایسته رنګ دی مزیدار رنګ دی ګور رسول صلی چې کوم څاروي باندې قرباني کړې ده 2 ګډانو او رنګ یې سو تور او سپین پکې زیات او کرور ښه مزیدار ښکاري خو غټ غټو او هر یو خسي نو رسول صلی دا څاروي غوره کړي وو چې د الله لپاره یو شی غوره کړې نو ښه مزیدار څاروي وګوره د الله لپاره ته دا کړي هیڅ خبره نه کدی باندې پیسې ډېرې ولګي هیڅ خبره نه کدی باندې پیسې ډېرې ولګي ځکه چې دا د الله لپاره دی والله اعلم دا یو سوال یو ورور کړی دی چې زما مور پلار مړه دي نو زه د هغوی د طرف نه قرباني کولی شم او که نه الجواب شیخ ابن عثیمین رحمه الله دا خبره ذکر کړې ده چې د مړو د طرف نه قرباني کول به څو قسمه ده په 3 د تقسیم یاد ساتي ډېره فایده بدله درکړي اولنی قرباني کول د خپل طرف نه او مړی په ثواب کې شریک کول نه جایز دي او دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت هم دي دغه چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله څاروی لالو وی دا زما د طرف نه او زما د کور ولا طرف نه اوس کور ولا کې مړ شتي که نشتي شتي پکې د جایز شو ته قرباني کې او زړه کې لري چې زموږ غپلار پکې چې مړ هغه پکې هم شریک دي امور مړ هغه پکې هم شریک ده جایز دي دویم قسم قرباني چې مړی وصیت کړی به واجب دي به واجب دي فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه لا يسجل وصيتنا بدلی دا گناهګار دي دریم قسم مستقل قربانی کول د مړي د طرف نه مستقل دا څاروی زما د پلار د طرف نه دی جدا څاروی نو دا جایز دي
او غوره نه دي. غوره ولې نه دي؟ د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت. زموږ ټول کار د رسول صلی الله علیه وسلم سره دی. ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم تر وفات شوی د حمزه، دغه بچی وفات شوی، لونه وفات شوی، خدیجه رضی الله عنها چې ټول زیات په مینو په خزو کې هغه وفات شوی ده. خو د یو نم نه نقل چې رسول صلی الله قرباني کول او دوی چې دا دغه پلاني د طرف نه شو نه، ها د ځان سره شریک کړي دي. خو مونږ چې جایز دي د ځان سره شریک کړي دي اسی. نو که یو سړي د پلار د طرف نه قرباني وکړه نو موږ ته دا نه چې قرباني ونه شوه وشوه، خو د رسول صلی الله طریقه دا نه ده. او په دې کې فرق دی. ګورئ کله چې زه وایم چې دا کار غوره نه دی نو بیا فرق کوي، مطلب غوره نه یعنی وشو، خو د دې په مقابل کې بل کارو چې هغه د دې نه سو اغوره. دې ځکه ته یو فائدې ذکر کومه. ګوره بعض علما دا فائدې ذکر کوي وایي دا سنت طریقه نه ده او غوره طریقه نه ده چې خاوند دې ځان له قرباني کوي او ښځه دې ځان له کوي. دا زموږ په معاشره کې ډېر دي چې ښځې ځان له کوي. وجه څه ده؟ ولې غوره نه ده؟ رسول صلی الله قرباني کړې ده او څو بیبیانې دي؟ نه. او په دې نهو کې د یو نم نه ثابت چې هغې د خپل طرف نه قرباني کړي. د رسول سره دا ټول رالو که نه دننه. خو په دې کې بله فایده، یو سړی د ښځې دوه دي نو ټول دواړو طرف نه دغه یو څاروی پوره دی پکې شریک شو چې رسول صلی الله څو بیبیانې دي؟ نهه. چې ژوندی وي یو وخت کې څو دي؟ نهه. نو نهه د رسول سره په یو څاروي کې شریک کېږي. د دلیل به دی چې دا جایز دي. اخرنی سوال هغه دا دی چې یو سړی دی د ذوالحجې په دې اولنۍ ورځو کې اراده شتي د قربانۍ، خو ویښته لرې کړو یا نوکونه لرې کړو په خطا سره. اوس څه وکړي چې په خطا سره لرې کړو خو په هېڅ هم نشته. که قصدن آمدنې لرې کړي نو توبه او استغفار پرې دی، د دې لپاره خاص کفاره نشته. لکه اوس ته اراده لري د قربانۍ او ویښته دې قصدن آمدن واړه کړو، نوکونه دې واړه کړو، ګناهګار شو، په ګناه کې واقع شو. اوس توبه الله ته رجوع، الله ته جړه، د دې کار بخانه غواړه او قرباني خپل وکړه. قرباني دې څه ده؟ هغه صحیح ده، د دې لپاره خاص فدیه نشته. والله اعلم. ضرور وایي چې چیلې او یا ګډ د ټول کور تر نه مونږ لږ سات مخکې دغه مسله تفصیلا بیان کړه چې یو څاروی د ټول کور د طرف نه دا غلطه خبره، دا غلطه خبره ده. که غوا وایي چې یو حصه کې ته شریک شوې په دې کې ټول کور والا رالو، ځان له بیزه دې راوسته، ګډ دې راوستو، ګډه دې راوسته، چیلې دې راوستو، دا هم څه دی؟ کافي دی. هغه خلک چې تا سره په دې کور کې دي او شریک دي هغه ټول پکې دننه رالو. خو که داسې چې مالی جدایي، خرچې جدایي، نو بیا دوی په یو څاروي کې نه شریک کېدی. اکثر د وروڼو ته په دې وخت کې یو بل ډېر خواږی شي. نه چې موږ شریک نه یو، خو بیا هم وروڼه یو بل سره محبت دی. د څاروي دپاره محبت پیدا شوی دی. که چې د یو څاروي باندې کار وچلېږي نو ټانکې منکې لګي په دین کې کنه. او چې کله د قربانۍ خبره ختمه شي بیا دا رو مخ ته هم کته نه غواړم زه موږ جدا یو بالکل. او دیوال وو خو چې موقع میلاو شي چې قرباني ورځ راشي بیا به دا ته پوښتنه کوي نو موږ خو یو چت لاندې وي. د یو چت لاندې چې هرکه د یو چت چې خرچه دې جدا ده، دا جدا کولمه ده. لنډه خبره ده بس چې خرچه دې جدا ده، کولمه جدا ده، دی به جدا څاروی راولي. والله اعلم. ګوره یو سړی د ځمکې ډېر دا وایي چې قرض دی راباندې. ګوره دا بعض مسلې دي چې انسان به پخپله پوهېږي. دا د ده او د الله په منځ کې ده، د ده او د الله په منځ کې ده. یو سړي سره د کروړه او د اربونو کربونو ځمکه پرته ده او یو څو زره قرضې راټینګه کړې ده په ما باندې ده دا دې ټوغه نه کوي. ټوغه کوي که نه کوي؟ کوي. دې دې دا څاروی حلال کي که حالات یې سخت شي او ټوټې یې د ځمکې نه ووایي قرض یې ختمه کړي. الله سره چې معاملات کوي سیده معاملات کوي د الله سره، د الله نه دي په کار ده. الله ګوره د دې قربانیانو دا مسله بیانې به پکې دا ذکر کړی ده لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
دا الله ګورې نه ستاسو د دې څاروو د قربانیانو نه وینه پکار ده او نه غوښه پکار ده نو ته راشي ولكن ينالهم التقوى منكم مگر الله غواړي چې په تاسو کې تقوا راشي ستا په دې څاروي باندې به څوک یې الله وبې څه کوي د څو زرو روپا ټول څاروی در روان کړی کله قرضه ده او کله ده او کله نه ده کېدی د ځان سره ځمکې ته دغه اچولی دا به خرڅې نه دا به ورکې نه قرضه په اخره کې مړ شي دقه شانې بوجي هغه چاودلو پوندو کې ښخ کړي ټول عمر دقه شان ګرځېدلی او بچي وي الله دې ښه غرق کړي وي هغه پلاني ځمکه چې خرڅېده هغه یې ولې نه اخېسته دغه پلاني ځای کې یې ولې نه اخېسته اوس هغو ته وایي ټوټه ځمکه وله ورکړئ چې جومات پرې جوړ کړي جومات شکر دې وباسي چې د قبر ځای وله ورکړی والله ماله دا پیسې راغلی و ماله وایي څه اوس څه چل وکړو هغه بچي وایي چې دی به د دې ځمکې نه وباسئ والله لازم ماله دا مسله راغلی وه اوس فیصله وکړو ښه بچي کېناستو ما دې دغه شان تپوس وکړو ما ته څه وایي وایي دې ځای نه دې وباسي دا ځمکه د چا وه دا وایي د هغه په میراث کې پاتې شوې خو د الله بندګانو ځمکه وایي ځمکه قیمتي ده او قبر ځای ډېر نیولی چې کوم ناستې که چې جمع کوي او دغه خوار او زار ګرځي بس پکې لام بیم نه ځکه صابون په یو ریال یو ریال چې په ځمکه کې ورکړې سره څه کار خو به کېږي که نه ریال هم جمع کوي دا اخره کې بچي وي د ځمکې نه لري کې دا ګن وي نو دا مسله د دا او د چا په منځ کې ده د الله په منځ کې ده الله سره ټوغې مه کوئ خپل ځان ته وګوره قرضه څه حالاتو کې ده ستا مالي حالات څنګه دي جیداد والی نه یې اوس خپله فیصله وکړه والله اعلم دا ښکلی سوال دی چې مسافر دلته دي او قرباني په ملک کې کوي نه ده جایز دي او که نه نو جایز دي د هغې یو څو وجې دي یو خو د کورمه هلته ده د هغو به د غوښې نه فایده واخلي دویمه ده هلته غریبانان هم دته معلوم دي واضحه دي او که دا خبرې ترې لرې کړي نو بیا قرباني په هغه ځای کې غوره ده په کوم ځای کې چې سړی وي او که دغه یو څو خبرې ترې لرې کړي نو دغه یو څو خبرو په رڼا کې دا جواب به ورکړی کېږي چې دا قرباني څه ده صحیح ده او جایز ده والله اعلم جی دا ښکلی سوال دی بعض مسلې زما ذهن کې زه بیان یې کومه بیا رانه هېرې شي دا مسله زما ذهن کې وه چې بعضو خلکو دا خبره مشهوره کړې ده مولیانو د کم علمۍ د لاسه او تحقیق یې نشتي چې د زنانه سره مثال کې 2.5 تولې سره دي یو زنانه د هغې سره 2.5 تولې سره دي نو په دې باندې قرباني څه ده لازم ده د دې خبرې نه سر شته او نه خفې شته د دې سره قرباني هېڅ تعلق نشته قرباني د کور چې کوم مشر دی د هغه حالاتو ته وګوره که طاقت یې قرباني به کوي ښځه ورسره شریکه ده که طاقت یې نه قرباني به نشته که دا ښځه مالداره د سره ورسره ډېر دي د خپل طرف نه یې کوي هېڅ خبره نه کولی شي خو د دې دراسه به موږ نه لازمو چې تا سره سره پراته دي د سرو داسې څه نصاب شریعت نه دی ښولی چې دا د زنانه سره نو بیا به قرباني لازم ده دا کمزوري خبره ده والله اعلم څنګه یو ځای کې پاتې کېږي بل بل ځای صحیح شو ګوره دا ښکلی سوال دی مو خو دا ووایي چې 3 رونه دي یا 2 رونه دي شریک دي په یو کور کې د دوی لپاره یو څاروی څه دی کافي دی ښه 2 رونه دي جدا دي په یو کور کې یو څاروی نه کافي کېږي جدا جدا به کوي دا بله مسله 2 رونه شریک دي خو کورونه یې جدا دي نو دوی به قرباني هم جدا جدا کوي وجه دا ده چې د یو ته اهل بیت جدا ویل کېږي دا کورمه
عرف کم دي سي ده او څوک دي سي نه وي چې کولما د پلانی نو د بلغه پکې داخله شو یو پاکستان کې اوسي بل په سعودي عرب کې اوسي او شریک دي او چا د سعودي عرب چې کوم دي دغه نوم واغس مثلا احمد وې د احمد کولما او کور والا پاکستان ولا بګید نه لرو نه دا مستقل شو هغه چې یاد کې هغه مستقل شو نو دوی قرباني به وسي جدا جدا به اگر کدی په مال کې سدي شریک دي ولي جدا شو قرباني ها کورونه جدا شو دا مثلا په ځین کې کېناسته رونه د یو چتلاندې شریک دي قرباني یو کافیه د یو چتلاندې جدا دي یو نه کافی کی شریک دي جدا جدا دي قرباني بم جدا جدا کوي شریک ندي او جدا دي یو خبر خوازي هذا چې قرباني با جدا جدا کوي د سو قسمه شو سلور قسمه شو د آیات ساتي والله اعلم د حج په دوران کې په لارو کې په مامونو کې لامبل جایز دی او کنه وی باز کسان وی چې په لامبلو باندې دم دی دم د باندې وي ځان نه خبره بس صحابه کرامو ته دا خبر را ورسېده لکه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نور چې باز خلک وی چې د احرام په حالات کې لامبل نه دی جایز اصلي سي د ابو یو ټاپ پروت ډک هغه سره واغسو په ځاني واړه هغه ته ما د سوال کوي جواب هم دغه دی جواب دا دی هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما رسول هم دې جلم بلی نو د احرام په حالات کې لامبل لسري جایز دی او دا مسله الحمدلله ما د حج او عمره احکام چې بیانول تل ما تفصیلا بیان کړی و والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين